سبقونه وایه هر شی چې غواړې زه درته راوړم خو سبق به وایه که دې سبق نه وایه نه پیسې در کوم نه زما زوی هېڅ شی نه درته راوړم بابا ما ته بازار شوم دغه راوړم بس زه سبق وایم وای څنګه هوښیار بچی دی هر شی چې غواړې بابا د بازاره درته راوړي خو ماژې ته په ښه سبق وایه ښه زوی ښځې ناوخته دی چای ژر راوړه سمه ده سړی ودرېږه چای پخ شوي چې ما دا ګیلاسونه سره اوکاشه کړم دستي درځم دا څنګه چای دی د سهار رئیس نارې وایي چې دروړم د دوکان دې راباندې ناوخته کوي ما ډوډۍ چای راوړه زه وږې یم ښځې ژر کوه دا د میوند لا وږی دی ژر یې راوه خو تو وګوره ښځې څه وخت دې راوړلې ناوخته دي نو کې وختي شه وختي دا چای راوړه زه به دوکان ته څه وخت ځم سړی زه څنګه وکړم ځم سهار وختي راویښه شوی یم لرګي ټوله لانده دي سهار رسیم چې اوجه شکرېږه ونه راویښېدله ته داسې وکړه هره ورځ سهار وختي برق یې چې بازار ته دا ور لاړلې یوه دانه او ګرمي هم درسره راوړه سمه ده رابې و ته چای راواچوه برق بیا چیرې یوه ورځ یې یوه ورځ نه یي یو سړی خو چې هغه یوه ورځ لا پروا نه کوي نه کې خو به خو اساسو یا بلا نه کوم ناوخته دی ښه چې زه ځم بازار ته شی مې خو به دې نه وي په کار دا خو چې راتلل یو څه مالټې سره راوړه او یو څه نیامرتې سره راوړه سمه وخت ونده غرمه پر وخت چې د ماجد ته څه راغلی وختي کور ته راشه ښه وایي دغه مې ویله او ګرمي ډېره نه شي سمه ده ناوخته دی زه به ولاړ شم وخت پای حاجي صاحب دغه منفل بیخي ګران دي نه کې رابه لږ نه کې نه ارزانه کېږي والله کوم کم راوړی دی وروره اوس مې لا تا ته ارزانه وویل په سپین رنګ او سور رنګ کې فرق لري که نه لري ولې نه لري دا په څو دی یو څه ارزانه که سپین رنګ په 6,000 دی او تور رنګ په 5,500 دی سور رنګ 4,500 دی حاجي صاحب موږ هم غریبان خلک یې پیسلو زره شمار کړه درته ومې ویل وروره به کم نه کېږي تر 200 بالا مه رابخښه زه د یوې ورځې چم د چا سره نه کوم دا یې د زما شاګرد څه پوښتنه وکړه چې زه یې په څه ورکوم هو رښتیا وایي حاجي صاحب محصول پرې راځي او ډېر ګران مشت هم تمامېږي حاجي صاحب بس صحیح ده میا ستا 5,000 دا 4,500 یا وروره په کمه یې نه ورکوم هغه بازار دی ورسه پوښتنه یې وکړه نو سمه ده حاجي صاحب یو دانه راته راواخله دی دې راسره ورسه لږ ورسره ولاړ شه دغه ګدامه یې راواخله سمه ده راځه ولې ژاړې چې مچا ولې هلته خلکوانو ولمه ولې پر څه شو ولې والله که د ښځې بله راته ګرګم یې ولمه بس ژاړه مه شه ښه د چا سره جنګ مه کوه واخله بیکسه واخله کرا ولاړ شه ښه شاب بس والا مه ژاړه السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشه څنګه ښه جوړ روغې په خیر خیر خیرات په خیر یې شپې روشه په خیر تېرېږي کو خیرات راځه مهرباني وکړه کښېن راځه یاره دا چیرې چې نه معلومېږي ته څنګه ښه جوړ روغې په خیر یې یا رئیس پوښتنه نه کوې بیخي دې هېر کړلو
ولا بس په کارو سره اخته یو روزانه کار دی نو څنګه کوي دا ډېر عمر مې نه لري څنګه چې زموږ خواته مخه کړل دا پښنی ولا زموږ د کورو سره کور دی یتیم دی څوک نه لري نو بیکار و رامې وستې دلته ما سړی که د یو شاګرد ماګرد په کار یې دی در سره ودرول ښه دې وکړه چې را دې وستېدلې وې په یو شي لاسه مخته یې کیسه به مې زده کړي هو یاره بخښه کوه دا ډېر وخت نه وې راغلی دغونه په بانډار در سره اخته سوم ګرسره کې مې چای د یاده ووتلې څه رقم چای درته راوړم یاره بس کور دې ودان چای نه کوم چې دغه یتیم دې د دې در سره شاګرد کې دا غونډه دې کور ودان بس ما یو څه پام پر کوه به دا خیر و خیرت یې ورور چای نه را سره خورې چای را سره وخوره یاره خیر اوسې غرمه ده جوړ اوسې اول خدای دې مل خدای دې مل خو زما خو سګرېټ هم یار شوي ستا سره به نه یا زما سره نشته خو وختي به دې غږ کړی وای هغه د یتیم را روان دی راسه دلته راسه یتیمه وا تا ته وایم راسه راسه سګرېټ راوړه زه ځم دوکان ته پر ما ناوخته دی نه دی ناوخته راسه تی سګرېټ راوړه غلو بار استاد وایي نه چې وایي راسه بیا چې ومه ژر کوه دلته راسه ولې دونه ناوخته راځې ها زمونږ جوړ یو څو وارې ما تا ته وویل چې وختي وختي راځه بله ورځ دونه ناوخته رانسې که بله ورځ دونه ناوخته راځې بیا زما نه یې په کار بله ورځ به دوکان ته نه راځې څه وخته دوکان مخ جارو کړه ځه السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مه شه دوکانداره که په خیره شکر د سراچه د مخ بتۍ مې په کار دي د کم ماډل د دې په کار دی څه رقم سته څه رقم یې غواړې دوه رقمه سته اصلي غواړې که کم اصلي اصلي په څو دي کم اصلي په څو دي اصلي په 2500 دي کم اصلي په 1500 دي سواد ډېر ګرانې نه دي هادي بازار کتلی سه اصلي شی در کوم خو تا هغه ولې یو جوړه راکړه هلکه دلته راسه سوا واسه دغه حاجي صاحب ته یوه جوړه بتۍ دغه اصل بتۍ څخه ورکړه حاجي صاحب ورسره ورسه بل ګدام ته ښه دی ورور و دا غدي ورکه دا غدي حاجي صاحب اصلي خو دي ان شاء الله و خود اصلي کور دې ودان دغه دې وروره پیسې دې واخله کور ودان خدای دې مل شي بله څنګه څه سړی هلک دې شا په لاس ورکړي دي و در وایم ستا وختي خو کله دې هغه تر اوسه نه دی راغلی ما سودا بیخي وختي په لاس ورکړله چې لږ ژر راورسېږي خو صحیح دی سلام علیکم څه وخت یې رسولې دا وخت راتګ نشته ویله اوس یې شام په لاس راکړه ګوره که دې بل پلان وایي ناوخته شا راوړې وه دا سترګې به یې درسره وکړم د یتیم زوی په نس موږ ته ویې څه بکشه راستل ته ګوره ما سپین سترګې